حمزه بابا وی قافلې به د پښتو بې لارې نشي کوم لاس کې د وختونو مهار راغې زما خوږو پښتنو که مونږه او زمونږ مشران د زړه نه پښتو ژبه ژوندی کول غواړي نو د وخت حکمرانانو نه به دا یوه مطالبه کول غواړي چې مونږ لوږې او تندې برداشت کولو ته تیار یو زما د بچي تعلیم او تربیت دی په مورنۍ ژبه کې وشي چې د هغه تخلیقي صلاحیتونه را برسېره شي او کمال ته ورسي خو نن ما خپله ژبه هیره کړې ده چې زه خوب په خپله ژبه کې وینم زه د خپل خدای نه دعاګانې په خپله ژبه کې غواړم او زما سوچ او فکر په خپله ژبه کې وي نو دا څنګه ممکنه ده چې زه په پردۍ ژبه کې کمال حاصل کړم نو د کمال حاصل کولو همدغه یوه لاره ده چې تعلیم او تربیت زموږ په خپله ژبه کې اوسي تاسو بیا وګورئ چې زما بچې کمال ته رسي او که نه رسي زما بچې به ساینسداني زما بچې به داسې فلاسفر وي چې د دنیا فلاسفران به ورته پسخېږي زما بچی به ډېر ښه عالم وي چې د دنیا علما کرام به ورته پسخېږي زما بچی به بیا د دنیا په سطح باندې د انسانیت او د خپل قوم خدمت کوونکي وي خو هله به وي چې په خپله ژبه کې د تعلیم او تربیت وشي ستاسو ته کتلو یو جهان مننه په پښتون لارښود آفیشل چینل کې هم موږ سره اوسئ د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي